دا د یو ځل بیا سره له یوې نوې خپرونې د 8.5 FM څپو روغتیا شتمنۍ خپرونه تاسو د هوریت رادیو څخه اورئ او زه ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وعده هم کړې وه په مخکنۍ خپرونه کې چې راتلونکې خپرونه موږ به ځانګړې کو په خاصه توګه دیمنشیا ته. دا چې دیمنشیا څه ده مخکې له هغې چې بحث سره وګرځو په عمومي توګه باید ووایو چې موږ او تاسو د عصبي او د رواني ناروغیو په سلسله کې شتون لرو. په مختلفو ناروغیو موږ او تاسو بحثونه وکړه لکه الزایمر چې د یاد فراموشي خپرونه وه او مخکې هفته په دې خبرې وکړې او مخکې له هغه نه موږ او تاسو په پارکنسن او داسې ځینو نورو عصبي ناروغیو لکه نروس بولومیا یا نروس انورکسیا په دوی موږ او تاسو خبرې وکړې. په نننۍ خپرونه کې غواړم په دیمنشیا خبرې وکړم. که ستاسو په یاد وي دیمنشیا ما ویلې ماله دې ته وایي امبریلا په اصطلاح یعنې هغه چتري اصطلاح څنګه ځکه څو ناروغۍ نورې د ده لاندې راځي. نو چې په نننۍ خپرونه کې به خاص د دیمنشیا په اړه خبرې وکړو چې الزایمر د دیمنشیا یوه فرعي ډول یا فرعي بیلګه وه. اوس به په دې خبرې وکړو چې دیمنشیا له خپله په خپل ذات کې څه ده څه رقم تعریفېږي. و دیمنشیا په مجموع کې یو جنرال ټرم یا عمومي اصطلاح ده چې دې کې دغه شیان په اصطلاح یعنې د دغو صفاتو په اساس د خپل ځان ښیي او خپل ځان موږ تاسو ته پېژني. یو ډیکلاین ان کاګنیټیو فنکشن څه معنا یعنې د انسان په درک د انسان په شناخت د انسان د ذهن په کارکرد کې شی منځته راځي ډیکلاین یعنې په اصطلاح هغه لاندې خپله ورځي هغه ذهن نور هغه وختنی کار نشي کولی چې دا حتی تر دې حده پورې ده چې د انسان ورځني ژوند سره هم څه کولی شي په اصطلاح مشکل یو انسان ته پیدا کولی شي. نو دا اوس ډیکلاین د انسان په کومو ځایونو کې دا وایي په میموري یا حافظه کې که د انسان هغه ځکه موږ تاسو خو یو لنډمهاله حافظه لرو او بله اوږدمهاله په دوو کې تغییرات راتللی شي. دویم تینکینګ انسان نشي کولی په نورمال توګه په یو مسله فکر وکړي په یو مسله ځان پوه کړي. بله مسله د کمپریهنشن د انسان هغه خپل فهم درک له یو مسلې له لاسه ورکړي. له بلې خوا کالکولیشن انسان نشي کولی چې ژوند کې خپله محاسبه وکړي که هغه د پیسې دي که هغه د کوم چېرې تګ ده ځکه چې هر چې راته ځي انسان یو سنجش او محاسبه غواړي حتی خبرې کول چې څه وکړم څه ونه کړم. خو دلته کالکولیشن په دې معنا چې انسان نشي کولی دغه جمع و تفریق و ضرب دغه کار ترسره کړي. دې سره لرنینګ کپاسیټي یعنې انسان نشي کولی د ده هغه یادېدلو یا د درس ویلو هغه کپاسیټي یا ظرفیت څنګه کېږي کمیږي. حتی لنګویج په خبرې کولو کې ورته مشکل پیدا کېږي او بالاخره ججمنټ یا هم قضاوت دا هغه شیان دي چې یو انسان ته په دغو برخونو کې ناروغي پیدا کېدلی شي. دې نه مهمه خبره دا ده چې ویل کېږي ډیمنشیا یا زوال د عقل دا ویل خپله ناروغۍ نه ده. ډیمنشیا disease itself وای but rather a syndrome دا یو سندروم ده یو مجموعه د اعراض و علایمو ده چې له مختلفو د مغزو او د برین زموږ تاسو د مغزو له مشکلاتو څخه منځته راتللی شي. نو بناء ډیمنشیا که زه لنډ تعریف وکړم ډیمنشیا یا زوال د عقل د انسان په فهم پوهه کې یو نقص یا کموالی احساسیږي چې په مختلفو برخو کې که هغه د حافظه وي که د انسان فکر کول وي که د انسان پوهه وي محاسبات وي زده کول وي نو کوم شیان چې د انسان مغزو ته ارتباط لري هغه ټول را خرابېږي او دا له خپله ناروغۍ نه ده بلکې چې د مختلفو عواملو څه کېږي نتیجه کېدلی شي. اوس به راشو په دې به خبرې وکړو چې د الزایمر ډولونه موږ څو ډوله الزایمر بخښنه سره څو ډوله دیمنشیا لرو. که ستاسو په یاد وي موږ په مخکنۍ خپرونه کې په الزایمر خبرې وکړې نو اوس هم اول ډول همدا ده وایي الزایمر ډیزیز. الزایمر له خپله د دیمنشیا یا د عقل د زوال یوه برخه ده چې حتی ویل کېږي تقریبا 80 نه تر 80% پورې که د دیمنشیا کوم مریضان چې دي په مجموع کې له 100 نه 80 نه تر 80 پورې چې رانیسي د الزایمر ناروغان. دې کې موږ تاسو خبره وکړه چې دې کې د انسان حافظه خرابېږي انسان ګیج کېږي او بالاخره په رفتارو کې هم ځینې تغییرات محسوسېږي او چې سبب موږ تاسو هم ویلی وو چې یو ما ویلي وو د امایلوید پروتین او بل د ټاو دغه پروتینونه راځي زموږ تاسو د حافظې په حجراتو کې ترسب کوي او بالاخره دغسې یو حالت منځته راوړي.
اوس به راشو پر بل ډول بیا خبرې وکړو چې هغه عبارت ده له واسکولر ډیمنشیا. څه معنا؟ یعنې وعایي زوال د عقل. هغه زوال د عقل چې زموږ او ستاسو د مغزو رګونو سره ارتباط لري. د ډیمنشیا هغه اولینی په اصطلاح که نه اولینی کوم چې ډېر واقعیت نیسي هغه الزایمر ده. ورپسې وایي سیکنډ موست کامن فارم د ډیمنشیا هغه دویم چې ډېر واقعیت پکې لیدل کېږي هغه عبارت ده له واسکولر یا وعایي. دې کې څه کېږي؟ وایي دې کې زموږ او ستاسو د مغزو یو قسمت ته چارج ځي، یا وینه کمه رسېږي یا وینه بیخي نه رسېږي، چې هماغه ته موږ او تاسو سکتې مغزه هم مغزي سکته هم وایو. او یا هم داسې کېږي چې د رګونو د خرابېدو یا د بندېدو په سبب دغسې حالت منځته راځي. د دې اعراض ولایم به څه وي؟ وایي هر هغه ځای چې هلته وینه ونه رسېږي او ځکه زموږ او ستاسو مغزو خو داسې دي چې هر قسمت یې ځان ته ځانګړې وظیفه لري، نو بناً هر ځای چې مصاب شو، هر ځای چې هلته مشکل را پیدا شو، د همغځې مشکلات به څه کېږي؟ انسان کې را پیدا کېږي. دریم ډول عبارت دی له لیوي باډي ډیمنشیا یا د لیوي باډي چې لیوي باډي له خپله هم د پروتین یو ترسب ده، لکه ټاو، لکه هغه امایلوید چې ما مخکې یاد کړ. دې کې هم د انسان ته څه مشکلات پیدا کېږي؟ ویژوال هلوسینیشن، انسان ته داسې بینایي برسامات لیدل کېږي. معنی دا د برساماتو اصطلاح ما هم تشریح کړې وه، کوم شی چې خیالي او نور کسان یې نه ویني خو دا انسان یې ویني، خصوصا هغه هم بینایي. په عصبي د موتور سیستم کې ورته مشکل راځي، لکه د پارکنسن ناروغان غوندې د دوی کسانو کې لرزه لیدل کېږي. او بالاخره ځکه چې ډیمنشیا ده نو د انسان په مغزو کې یا کاګنیټیو یا په شعور او درک کې هم څه کېږي؟ ډیکلاین یا کموالی لیدل کېږي. بل ډول عبارت ده له فرنټو ټمپورل. فرنټو زموږ او ستاسو د مغزو کوم قسمت چې د وچولي شاته قرار لري ته وایي فرنټال، او کوم قسمت چې د غوږونو څنګه شتون لري هغه ته ویل کېږي ټمپورل. نو بنا دوی څه وایي؟ وایي هر کله دغه دوه قسمتونه دلته مشکلات پیدا شو نو دته وایي فرنټو ټمپورل ډیمنشیا یا هغه زوال د عقل چې دغو دوو منطقو کې را پیدا کېږي. خلک مشکل چې د مشخصات دي وایي دې کې کوم کسان چې له 50 نه بري یا ښکته ځکه چې 50 نه باره کسان الزایمر ډېر نیول، نو 50 نه کم کسان هغه وایي په دغه په نامه د اف ټي ډي وایي ډېر په اصطلاح مصاب کېږي. دې سره د دوی کسانو په همدغه فرنټل او ټمپورل دغه دوه قسمتونه چې ما تاسو ته نوم واخیستل چې یو د غوږونو څنګه ده او بل د وچولي شاته، دلته دو کسانو ته تغییرات لیدل کېږي، ډیمیج یا په اصطلاح آسیب یا حجرات دلته له منځه ځي. دې کې څه تغییرات راځي؟ لیډس ټو پرسنالټي، بیهیویر اینډ لنګویج چینجز. په دریو شیانو کې انسان ته تغییر راځي، یو په شخصیت، دویم په بیهیویر رفتار کې، او بالاخره هم د انسان په خبرو کولو کې تغییرات راځي. چې زه د کلینیکي په برخه کې انشاءالله په دې خبرې کوم چې د رفتار تغییرات او د خبرو کولو تغییرات څنګه دي. پنځم ډول د ډیمنشیا یا زوال د عقل دته وایي میکس ټایپ. دا کوم ډول چې موږ تاسو پاس دا څلور دانې ویلې کېدای شي لون اول له دویم، اول له دریم، دویم له دریم سره مختلف ډولونه یو بل سره یو ځای شي او خپل اعراض ولهم راښکاره کړي. چې ډېر مهم یې چې یو بل سره اکثره لیدل کېږي هغه د الزایمر او د باسکولر یا وعایي ټایپونه دي. نور ډولونه هم شته لکه په نامه د هنټنګټن یوه ناروغي ده، په نامه د کروت فیلت جیکوب ناروغي ده، د پارکنسن ناروغي چې په موږ تاسو په دې لږ په پارکنسن خبرې کړې وې. د دوه ناروغۍ دونه اکثره زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته. نو دا هغه لنډ ډول چې موږ تاسو خبرې وکړې دي ډیمنشیا یا د زوال د عقل پر انواعو. اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې کوم اسباب باعث د ډیمنشیا کېدلی شي، یعنې کوم حالات دي چې هغه یو انسان ته د ډیمنشیا سبب ګرځېدلی شي. په لومړي سر کې ویل کېږي نیورو ډیجنراتیو ډیزیز. مخکې اونۍ کې دا ما تشریح کړې وه. نیورو عصبي ډیجنراتیو تخریبي ډیزیز امراض، هغه امراض چې د هغو په سیر کې زموږ او ستاسو نیورون، زموږ او ستاسو اعصاب له منځه ځي. لکه همداسې الزایمر ناروغي وه چې په میکانیزم یې موږ مخکې هفته موږ خبرې وکړه چې دې کې پروتینونه راځي زموږ او ستاسو د حافظې سره حجراتو کې هلته
تعصب کوي. ځکه نورمال خبره دا وه چې باید هم تولید شي. لکه څه رقم چې موږ تاسو په خپل محیط ژوند کې کنه کثافات تولیدوو بېرته د پاکولو پروسې لرو، نو داسې پروتینونه هم په بدن کې تولیدېږي، حتی ځینې په اصطلاح ترش کېږي، یعنې هغه داسې دي لکه کثافات غوندې، هغه باید له حجرې نه وکاږل شي. نو که هر کله هغه ونه وځي او حجره کې ترسب وکړي، داسې یو حالت ته ویل کېږي د پروتین ډیپوزیشن یا د پروتین ترسب. نو هماغه چې دغه ناروغۍ منځته راوړي چې مثال الزایمر او پارکنسن او هنټینګټن چې دا نور خپل دلیل لري، خو اکثره د الزایمر دلیل هماغه شی ده. اوس به راشو دویم ډول به پوښتنه وکړو، واسکولر ډیساردر. زموږ او ستاسو په مغزونو کې دا د اویه او د رګونو مشکلات. څنګه د اویه او د رګونو مشکلات؟ مثلا انسان په توګه یو انسان سټروک ورکړي، سټروک یا په اصطلاح مغزي سکته، یو چیرې رګ بندېږي او دماغ ته وینه نه ځي، یا هم کرونیک هایپرتنشن، مریض مزمن لوړ فشار لري چې بالاخره فشار دومره لوړ چې نشي کولی مغزو د قسمتونو ته خپل ځان ورسوي. بله مسله یې برین انجریز دی، یا څه معنا؟ یعنې د مغزو اسیبونه او جراحت. دا که ټراوما وي یا مثلا بیرونی ټراوما وي، یو انسان یو د موټر په ټکر کې وي، له کوم ځای راوغورځېږي، سر یې سره ولګېږي، یا هم ټیومرز تومورونه وي، مختلف سرطانونه په مغزو کې داسې یو حالت کېدلی شي. دې سره بله خبره د انفیکشن د انتانات لکه سفلیس، لکه مننجیت. مننجیت زموږ او تاسو د مغزونو د پوخ، موږ پوخ لرو په نامه د مننج، چې زموږ او تاسو ټول مغز یې راپوخ کړي. که هر کله دغه التهابي شي دې ته وایي مننجیت. اچ آی وي یا ایډز هم له هغو ناروغیو څخه ده چې داسې یو حالت انسان ته منځته راوستلی شي. پنځم دلیل ټوکسینز یا زهري مواد دي، لکه څه شی؟ لکه الکوهول ابیوز. کوم کسان چې هغوی په دوامداره توګه او په ډیر زیات غلظت شراب یا الکول استفاده کوي، او همدارنګه هیوي میټلز یا سنګین فلزات، چې په مخکې هفته کې زه په لیډ ما خبره وکړه چې لیډ هم له همغو تمایلاتو څخه ده چې باید ترسره شي ماشومانو کې، ځکه چې داسې یو حالت وروسته ورته ژوند کې منځته راوستلی شي. له بلې خوا نیوټریشنل ډیفیشنسیز څه معنا؟ یعنې د غذایي له پلوه که موږ او تاسو ځینو خوراکونو کې، ځینې ویټامینونو کې موږ او تاسو له کمبود سره مواجه شو. د مثال په توګه ویټامین B12 په دغه حالت کې هم یو انسان ته د ډیمنشیا یا زوال د عقل حالت منځته راتللی شي. او بالاخره اخرنی دلیل یا اخرنی کاز چې ولې یو انسان ته ډیمنشیا منځته راځي هغه ته وایي جینیټیک میوټیشنز، یعنې جینیټیکي تغییرات. خو یوه خبره د ذکر شوې چې دا ډېره ریر ده. ریر دا معنی چې نادره ده، د واقعیت کم دي، او دې سره سره که یو انسان ته پیدا شو او یعنې دغه جینونه په یو انسان کې ول، نو د دې احتمال بیا هم شته چې بل نسل ته یې هم انتقال شي، نو ځکه ورته جینیټیکي او وراثتي سببونه هم وایي. نو دا و درنو هیوادوالو په لنډه توګه موږ او تاسو د ډیمنشیا یا زوال د عقل پر تعریف، پر انواعو او دا د اوس پر اسبابو یې موږ خبرې وکړې. وروسته له یوې لنډې دمې بیرته زر راګرځو او باقي بحث ما سره مه هېروئ، ځکه چې د خطر فکتورونه یې پاتې، تداوي یې پاتې، او داسې نور جالب محتویات وروسته له یوې لنډې دمې. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ د روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاد خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ. بیا هم سلامونه او نیکې هیلې، ښه راغلاست د روغتیا شتمنۍ خپرونې دویمې برخې ته. ګډې ګډې سلامونه هغو هېوادوالو ته
چې خپرونې سره تازه یوځای شوي. تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی نه غواړم خوشحاله او ارامه اوسیږئ. په نننۍ خپرونه کې موږ په ډیمنشیا سره له خپلې مخکنۍ وعدې خبرې وکړې. ځکه ما تاسو سره وعده کړې وه چې که وروسته د الزایمر له بحث نه به موږ تاسو په ډیمنشیا خبرې کوو. ولې؟ ځکه ډیمنشیا داسې یو عمومي اصطلاح ده چې الزایمر او داسې نور ناروغۍ لکه پارکنسن په دې کې راننوځي او د دې لاندې مطالعه کیږي. نو موږ به تاسو د الزایمر په اړه بخښنه سره د ډیمنشیا په اړه دا معلومات وړاندې کړل چې د انسان د فهم، د شعور، د ادراک راکمېدلو ته ویل کېږي ډیمنشیا. چې بیا مختلف څو کې ما معلومات ورکړه، که د هغه د انسان فکر کول دي، که د انسان حافظه ده، که د انسان ورځني کارونه دي، که هغه خبرې کول دي، که هغه یادول دي، که ژبه یې، که کتاب یې، که هر څه. نو دغه مشکلات که یو انسان کې ولیدل شي ده ته ویل کېږي زوال د عقل. په اسبابو یې موږ تاسو خبرې وکړې، مختلف اسباب لري. پر انواع مو خبرې وکړې چې دوه مختلف انواع، یو ډېر مشهوره و هغه عبارت د الزایمر چې په مخکنۍ وعده کې موږ تاسو پرې بحث کړی و، او وروسته له هغې چې ډېر مهم بحث و هغه عبارت د واسکولار ټایپ یا وعایي، هغه ډول چې هغې کې زموږ او ستاسو د مغزو رګونه بندېږي، موږ او تاسو ته سکته منځته راځي، او بالاخره کوم ځای کې چې رګ بند شوی د همغزې هلته وینه ورته نه رسېږي، هلته تخریبات منځته راځي، او دغه تخریبات بالاخره باعث د زوال د عقل یو انسان کې کیدلی شي. په راشه پر دې په خبرې وکړو چې د خطر فکتورونه یا ریسک فکتورز په څو ډوله دي. موږ د ډیمنشیا یا زوال د عقل لپاره کوم د خطر فکتورونه لرو. په مجموع کې ویل کېږي وایي د خطر فکتورونه په دوه ډلو ویشي. یو ته وایي نن موډیفایبل، څه معنی؟ یعنې هغوی تغییرات نشي راوستلی. که ډاکټر که مریض وغواړي چې دې کې تغییرات راولم نشي کولی. بلې دي موډیفایبل، څه معنی؟ یعنې که ته وغواړې خپل ځان له داسې مرض نه وژغورې او بالاخره په ده مسیر لاړ نه شي، کولی شي دغه نکات مراعات کړي او بالاخره په داسې یو ناروغۍ اخته نه شي. په نن موډیفایبل کې چې په تغییرات چې پکې نه راځي، یو له هغو نه عبارت د ایج عمر. موږ تاسو نشو کولی چې یا ځان زوړ کړو یا ځان ځوان کړو یا ځان په اصطلاح یو مرحله کې وساتو. خصوصا کوم کسان چې 15 شپېتونه بره ځي، دوی کې وایي د دې ناروغۍ چانس څنګه کېږي؟ ډېرېږي. له بلې خوا فیملی هیسټري اینډ جینیټیک، د فیملي تاریخچه او جینیټیک. که د انسان که چا په کورنۍ کې که چا په جینیټیک کې دا ناروغي وه، نو متاسفانه هغه بیا نشي کولی چې خپل ځان له دې ناروغۍ څخه بچ کړي. له بلې خوا ډاون سنډروم هم د الزایمر او هم د ډیمنشیا سره ارتباط لري. ډاون سندروم داسې یو ناروغي ده چې په دغه انشاءالله موږ تاسو بیا کله که په ولادي نواقصاتو خبرې کولې یا په کروموزومي ناروغیو بیا انشاءالله په دې به خبرې وکړو. اکثره تاسو به د خپل ټولنه کې لیدلي وي چاغ چاغ هلکان چې د هغوی مغزونه او د هغوی هغه ذهني او مغزي روشنه شاته پاتې وي. اکثره تاسو یعنې په ټولنه کې زموږ تاسو یو له ناروغیو څخه چې اکثره لیدل شوي او مریضان شتون لري. له بلې خوا موډیفایبل یا کوم د خطر فکتورونه چې هغه ته کولی شي هغې کې تغییرات راولي. یو له هغو څخه عبارت له کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه ناروغۍ. که ته د زړه ناروغۍ لرې، لاړ شه متخصص ته، دوا د وخوره په خپل وخت، غذایي رژیم د ونیسه، ورزش د وکړه، نو ته تر ډېر حده پورې بچ کېدلی شي له ډیمنشیا نه. همداسې هایپرټنشن اینډ ډیابیټ، شکر او ورسره د وینې لوړ فشار. که تاسو خپل خوراک کې د مالګې اخیستنه کمه کړئ. د هایپرټنشن په اړه موږ جلا خپرونه درلودلې، پوره جزئیات ما په دې بحث کړی. حتی که ستاسو په یاد وي ما د داش ډایټ یو ځانګړی خوراک مې هم د کومو کسانو لپاره چې هغوی شکر لري وړاندې کړی و. دا خبره مې پکې کړې وه چې شکر داسې یو ناروغي ده، بخښنه سره د وینې لوړ فشار چې هغه د کنټرول وړ ده. تاسو کولی شئ رژیم ونیسئ، تاسو خپل د خوراک ته متوجه شئ، نو تر ډېر حده پورې هغه کنټرولېدلی شي. او همداسې شکر چې په شکر انشاءالله موږ او تاسو به د اندوکراین په برخه کې چې وروسته د دغه سلسلې به په جزئیاتو به خبرې کوو چې دا څه رقم ده، څو ډوله ده، او څنګه وکولی شو ځان د دغه ناروغۍ څخه هم وژغورو او هم که مبتلا شولو د خرابېدو نه خپل ځان وساتو. له بلې خوا سموکینګ او الکول، شراب څښل، چې دا د یوې خوا د الله تعالی حکمت ده چې دا حرام کړي، او له بلې خوا سګرټ چې متاسفانه اوس په ټولنه کې نه کوم شرعي حکم څوک ورته شته او نه څوک ورته وایي چې دا حلال ده او که حرام. بس خلکو کې فرهنګ د ورځ په ورځ ډېرېږي مختلفو سرطانونو سره، حتی تر ډیمنشیا یا زوال د عقل د سره ارتباط لري. له بلې خوا فزیکل اناکټیویټي، کوم کسان چې هغوی
فزیکي فعالیت نه لري، کار نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې احتمال کېدلی شي چې 2 کسانو کې یعنې دا خپله د خطر یو فکتور ده چې دوی انسانان به ځي ته په د دې پلو چې دې ناروغي بخته کېږي. دې سره سره اوبیسیټي یا چاغوالی، ډپریشن یا افسردګي، بالاخره لو ایجوکیشن، بیا د خبر یاده شوه کوم کسان چې د هغو تحصیل کم وي، کوم کسان چې د هغوی پوهه د هغوی علمي کچه کمه وي، هغوی هم ډیرو ناروغیو ته مساعد دي. له بلې خوا سوشل آیسولیشن، کوم کسان چې په ټولنه کې منزوي دي، کوم کسان چې نور سره کار نه لري، د چا په غم کې نه، د چا په ښادۍ کې نه، د چا په خوشحالۍ کې نه، دا د خپل ژوند، نو دغه کسان هم په اصطلاح په داسې یو ناروغۍ اخته کېدلی شي. او بالاخره بل د خطر فکتور چې هغه د تغییراتو وړ ده، هغه له باره د ټي بي آی، یعنې کوم کسان چې هغوی جراحت ویني باید زر د مراجعه وکړي ډاکټر ته، سی ټي سکن عکسونه دې واخلي او کوم هغه تدابیر چې ډاکټر ورکوي هغه دې په منظمه توګه ترسره کوي. اوس به راشو په دې به خبرې وکړو چې په نړیواله توګه دا ناروغي په کومه حالت کې شتون لري او څه وضعیت شته. په نړیواله توګه وایي 55 میلیون کسان همدا اوس په ډیمنشیا اخته دي په نړۍ کې ژوند کوي. نو دا ډېر غټ رقم ده. فکر وکړئ 55 میلیونه د افغانستان د نفوس تقریبا 3 چند، او هر کال 10 میلیونه نوي واقعات یا نوي واقعات د ناروغۍ سره څنګه کېږي، اضافه کېږي. حتی ویل کېږي وایي که کال 2050 راغی، اوس 2025 ده، یعنې 25 کاله وروسته حتی کېدلی شي دا رقم چې 55 و 3 چنده شي، 152 میلیون کسانو ته ورسېږي. شته واقعیت یوه غټه فاجعه ده چې زموږ او تاسو په مخ کې را روانه ده. دې سره سره کوم وایي اکثره واقعات چې لیدل کېږي وایي هر هغه هېوادونه چې هلته اقتصاد یا کم وي یا متوسط، دا زموږ او تاسو هېواد او داسې افریقایي هېوادونه، دا د اسیایي هېوادونه چې دلته لو اند میډل انکم کنټریز دي، چې دلته اقتصاد یا ټیټ ده یا برابر، نو تقریبا 80 سلنه واقعات وایي دغسې کورنیو کې، دغسې ټولنو کې منځته راځي. او د دې 55 میلیون واقعاتو ډېرترین واقعات الزایمر تشکیلوي. او یوه بله خبره چې هم د یادولو وړ ده چې په ښځینهو او په نارینهو کې بیا دا ناروغي په ښځینهو کې ډېره ده. ولې؟ ځکه چې ښځینه نسبت له نارینهو څخه په عمري لحاظ عمر یې ډېر ده، چې دا هم ځان ته دلایل لري چې ولې. اوس به راشو په دې به خبرې وکړو چې د دې ناروغۍ کلینیکي حالات څه رقم دي او په کومو برخو ویشل شوي. په مجموع کې ویل کېږي وایي په 100 ډوله موږ اعراض او علایم په 2 ناروغانو کې لرو. یو ته ویل کېږي کاګنیټیو سمپټمز، یا د شعوري او یا هم د درک اعراض و علایم. یو له هغو څخه باید د میموري لاس، مریض خپله حافظه د لاسه ورکوي، خصوصا شارټ ټرم، هغه لنډمهاله حافظه. کوم شی 15 دقیقې مخکې اورېدلي، پرون یې اورېدلي، یو ساعت مخکې اورېدلي، اوس د مریض مطلق له هیر دي چې زه څوک یم، چیرې یم، ته څوک وې، هغه څوک و، داسې. بل ډس اورینټیشن ان ټایم اینډ پلیس، مریض په وخت پیژندلو کې او د مکان یا د زمان په پیژندلو کې مریض حیران وي. زه چیرې، څو بجې دي، څه وخت ده، دغه سوالونه پوښتنه کوي چې دا له خپله ښیي چې مریض د ځای او د بالاخره د وخت یا د زمان په اړه څنګه ده ګنګس ده، او مریض نشي کولی چې دا یو بل نه تفکیک کړي. له بلې خوا لنګویج پرابلمز، یا په خبرو کولو کې یو مریض ته مشکلات پیدا کېدلی شي، مثلا په مختلف ډول ورډ فایندینګ ډیفیکلټي. مثلا مریض یو لغت پسې ګرځي چې والا صبر یو خبره غواړي وکړي، خو هغه لغت له هیره وتلی چې والا کوم لغت، نو موږ پسې ګرځي والا صبر وکړه چې زه اوس جمله جوړه کړم تا ته ووایم چې دا لغت څه و. یا مریض ریپیټیټیو سپیچ لري. څه معنی؟ مریض په دوامداره توګه یو خبر تکراروي، یو خبر په دوامداره توګه تکراروي، چې دا هم د الزایمر په ناروغانو کې یوه نښه کېدلی شي. له بلې خوا امپیرډ ججمنټ اینډ ریزنینګ، مریض په قضاوت کولو کې، په دلیل ویلو کې مریض خپل تعادل له لاسه ورکوي. او بالاخره ډیفیکلټي وذ کمپلیکس ټاسک، که ته لږ مغلق کار ورکړې، څه ډېر لږ مغلق، مریض ګنګسېږي، زه نه پوهېږم چې اوس دا به څنګه وکړم، دا څنګه ترسره کېږي، داسې نور. له بلې خوا په مریض کې په رفتار او روان کې هم تغییرات راځي. مثلا پرسونالټي چینجز، د مریض شخصیت
نور هغه کوم وختنی شخصیت یا نور کسان چې مریض پیژنده په دغه شخصیت چې ولاته داسې یو سړی ده مریض نور هسې نه وي. ولې؟ ځکه چې هغه تغییرات پکې منځته راځي. ډپریشن، انزایټي. ولې؟ ځکه چې دا انسانان نور انسانانو سره ټولنه کې اصطلاح سروکار لري، نورو سره شتون لري، نو دا خپله خبره نشي کولی، د خلکو په خبره نشي پوهېدلی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو څوک خپل حافظه له لاسه ورکړي کوتاه مدته او نو هغه سره مخاطب هم څوک چې ناست وي هغه ډېر د ده د قصو د اورېدو لیوال نه وي، نو بنا منځته داسې یو حالت را پیدا کېدلی شي. اجیټیشن یا اګریشن، مریض به ډېر فقارېږي، هغه یعنې ډېر ژر به اماده وي چې فقار شي، حمله وکړي، څوک ووهي. حتی مریض برسامات، هلوسینیشن، ډیلوژن، توهمات کېږي. داسې کسان څخه نوم اخلي چې څوک یې پېژني، یا داسې کسان ته فلانی وینې، هغه فلانی 50 کاله مخکې مړي، خدا بوی ته فلانی وینې. او بالاخره وانډرینګ، مریض به ډېر تشویش به لري، نګراني به ورسره وي چې دا ولې. له بلې خوا مریض په خپل ورځني کارونو کې لکه که کالي اغوستل دي، که د مریض خوراک کول دي، که حمام کول دي، نو دو سره مشکلاتو کې مخ کېږي. له بلې خوا نشي کولی خپلې پیسې یا هم دواګانې تنظیم کړي، په منظم وخت وخوړلی شي، او بالاخره مریض استه استه په اصطلاح د نورو د اوږو بار کېږي، نشي کولی چې خپل ژوند په خپله توګه مخته ووسي، خو داسې حالات ورته پیدا کېږي. اوس باش پر دې به خبرې وکړو چې ډیمنشیا آیا تداوي لري او که نه. یوه مهمه خبره دا ده چې ډیمنشیا یا د اکثرو حالاتو لپاره موږ او تاسو کیور یا معالجه نه لرو، مګر هم دواګانې شته چې کولی شي د مریض د ژوند په کیفیت کې مرسته وکړي او له ډېرو خرابېدو نه مریض وساتي. مختلفې دواګانې دي چې ځینې ته ویل کېږي کولسټرینیز انهبیټر، NMDA ریسپټر انټاګونیست، د دپرسانت یا د تشویش او د سایکوټیک حالت ضد دواګانې، چې دا په اصطلاح ډېر تخصصي بحث ده او راجع کېږي ډاکټر صاحبانو ته. له بلې خوا پریونشن ډېر مهمه ده، یعنې که تاسو په کومو حالاتو کولی شئ خپل ځان د دې ناروغۍ مقابل کې وژغورئ، یو که د زړه په ناروغیو مصاب هستئ خپل ناروغي جدي وګڼئ او داسې یو حالت ته ځان مه مواجه کوئ. ورزش کوئ، ښه خوراک کوئ او له شرابو له دو شیانو څخه خو د یوې خوا موږ مسلمان هستو، له بلې خوا کوشش وکړئ چې د عقل په رڼا کې دو شیانو څخه ځان وساتئ. خپل دماغ ته یو مسؤلیت، یو کار پیدا کړئ، که هغه کتاب ویلي، که کوم مسله حلولي، یا هر کوم کار چې هغه د لرنینګ یا په هغې کې د انسان زده کړئ. ټولنې سره نږدې پاتې شئ او کوشش وکړئ چې خوب هم منظمه وي او بالاخره ډپریشن او انزایټي خپله کنټرول کړئ. نو دا هغه مهم نکات ول چې د دې ناروغۍ په اړه ما تاسو درنو هیوادوالو ته عرضه کړه. نو تر بلې خپرونې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. د الله تعالی نه غواړم چې دا معلومات تاسو ته مفیده او مؤثره وي او نورو هیوادوالو سره هم شریک کړي. نو تر بلې خپرونې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. باقي ورځ مو نیکمرغه. د الله پامان. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ.